د ټول کال نه بلکې د ټولې دنیا مهمترینې او غوره ورځې الحمدلله بیا راورسېدلې. له حج نه وړاندې دغه 10 ورځې دا ډېرې زیاتې مهمې دي. زموږ ستاسو په اسلام کې دا خاص ارزښت لري. الله جل جلاله په دغو 10 ورځو باندې قرآن شریف کې قسم خوړلی چې دا ډېرې زیاتې مهمې دي. ولې ډېرې زیاتې مهمې دي؟ ځکه مسلمانان په دې کې هر رقم عبادتونه کوي، هغه که روژې دي، که صدقې دي، که عمرې دي، که حج ده، که نور څومره عبادتونه دي، هغه ټول په دغه 10 ورځو کې کیږي. که قربانیانې دي، که تکبیرات دي، دا ټول الحمدلله په دې 10 ورځو کې راغونډېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېرې زیاتې مهمې 10 ورځې دي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله جل جلاله ته چې څومره عبادت په دې 10 ورځو کې خوښ ده، هغه په یو وخت کې هم نه ده خوښ. یعنی الله جل جلاله ته چې عبادت په دغه 10 ورځو کې څومره ارزښت لري، هغه په بله یوه ورځ کې هم نه لري. سبحان الله، ډېرې زیاتې مهمې ورځې دي. په دې کې تاسو چې څومره هم کولی شئ د الله جل جلاله یاد وکئ، په لوړ اواز باندې وکئ، په کورونو کې، په بازارونو کې، په هر ځای کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا بهترین ذکر ده. دا کوئ، استغفر الله وایئ، درود وایئ، منځونه نوافل وکئ، صدقې ورکئ د خپل وس مطابق. همدارنګه که چاته الله جل جلاله وس ورکړی وي د قرباني لپاره د امادګي ونیسي، که څوک کولی شي روژې دې ونیسي، د قرآن کریم تلاوت دې وکړي. یعنی هر عبادت چې دی کوې هغه د الله جل جلاله په نظم باندې خاص ارزښت لري او الله جل جلاله ته ډېر زیات خوښ ده. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د زړه له کومې په اخلاص سره د الله جل جلاله عبادت په دغو 10 ورځو کې ښه ډېر وکړو. آمین. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته موږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ور زده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.